شل کاله اشغال کې د دې زور ونه رسیدو چې خلک د علماو نه لرې وساتي، خلک په علماو باندې بې باوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم مسلمانانو ورونو، د افغانستان جید او مشهور علماء کرام اکثریت به تاسو پیژنئ، خو یو څه به زه تاسو ته د نمونې په شکل باندې وښیم، لکه خلیفه صاحب دین محمد حفظه الله او شیخ عبدالحمید حماسي او دغه رقم ته نور علماء کرام د افغانستان چې هغه مشهور علماء کرام دي. هغوی په افغانستان کې د الله دین ته یو لوی خدمت روان کړی دی او دغه رقم ته نور علما ډیر دي چې هغه په زرګونو او په سلګونو علماء کرام د هغوی نه په کال کې فارغیږي او د الله دین په رسوله کې یو لوی رول لوبوي او د افغانستان هر ولایت ته د دوی شاګردان رسیدلی دي، هلته د دوی په واسطه باندې د الله د دین خدمت روان دی. لیکن یوې خبرې ته نن سبا زموږ او تاسو فکر وي، په د 100 کلن دور کې د کفارو او د هغوی د علماو، د هغوی د غلامانو او د هغوی د مزدورانو هغې ډیر هغه په تمرکز په دی و چې هغه علماء کرام شهیدان کړي، علماء کرام بدنامه کړي، جامعه ټولنه د علماو نه لرې وساتي. خو لیکن په دې 100 کاله اشغال کې د دې زور ونه رسیدو چې خلک د علماو نه لرې وساتي، خلک په علماو باندې بې باوره کړي. لیکن کفار خپل هدف نه پرېږدي، هغه خپل کوم د دوی مقصد چې دی هغه نه پرېږدي، هغې ته اوس هم کار کوي. نو اوس دوی هغې ته یو بله بڼه ور بدله کړه، اشغال یې پرېښودو، د علماء کرامو شهیدان کول یې پرېښودو، ځکه عالم داسې مثال لري لکه شیشه چې ماته کې هغه چې څومره ډېرې شي همدومره تیرې کېږي، هغه همداسې ډېرېږي او تیرې کېږي چې بیا یې په لاس کې نشي راخیستی. نو په دې 100 کلن دور کې علما همداسې وو چې هغه د ماتېدلو سره تیره کېدل، د هغوی شاګردان، د هغوی مریدان، د هغوی مخلص مقتدیان هغه د کفارو په مقابل کې رجګېدو. خو لیکن نن کفارو یو بله دسیسه راونه کړې ده، هغه دا چې علماء کرامو باندې خلک بدګمانه کړي، په علماو باندې خلک بدنومه کړي. د دې په خاطر باندې دوی خلک ګمارلی دي. یو څه هغه څوک چې هغه لږ تعلیم لري، لږ د علم نوم ورکولی کېږي، لږ د عالم او د مفتي یا د دکتور نوم ورکولی کېږي، هغه یې ګمارلی دي. د دې په خاطر باندې چې هغه خلکو اذهان خراب کړي، هغه د خلکو په اذهانو کې پوچ او رد، هغه بې ځایه خبرې ځای په ځای کې، تر څو خلک په علماو باندې بدګمانه شي. تاسو به د خلیفه صاحب دین محمد حفظه الله هغه ویډیوګانې لیدلې وي چې هغه تقریبا د نن نه 8 کاله مخکې په پاکستان کې د کړي دي. هلته د درس ویډیوګانې دي. آیا په دې 8 کلونو کې داسې یو څوک نه و چې هغې نیوکه کړې وای چې دا خبره د شریعت خلاف کړي دو؟ ولې نه و علماء کرام خو چا نیوکه نه کړه؟ ولې چې هغه د نیوکې خبره نه وه؟ نن ملحدین او د کفار غلامان، هغه مزدوران، هغه رجګېږي د دوی د خبرې سره، کله خندا لګوي، کله د دې خبرې کټ کوي، بیا نورې خبرې پسې کوي، کله یو څه وایي او کله بل څه وایي. د دې په خاطر چې خلک په علماو باندې بدګمانه کړي، خلک د علماو نه لرې وساتي، د افغانستان جامعه هغه د بېدینۍ طرف ته بوځي. نو موږ او تاسو باید په خپلو علماو باندې، په خپلو امامانو باندې کلک باوري واوسو، د خلکو په خبره باندې باید دوکه نه شو. نن په میډیا کې ناس خلک هغه د علماو په یو نوم او په بل نوم باندې بدګماني په خلکو کې زیاتوي، یو په بل نوم یې بدناموي، د دې په خاطر چې هلته دوی د کفارو ته طرفه مزدورا ورکولی کېږي، تنخواوې ورکولی کېږي او دغه خلک د علماو بدنامي کوي. دا خبره به ډېر خلک یو ممکنه وبیلي او دا به وایي چې کیدای شي دا خبره به نه وي چې د خلکو ته تنخوا ورکولی کېږي. دا خبره بالکل په ثبوت سره ورسېده موږ او تاسو ته چې هغه خلک افشا شو چې هغې ته د کفارو د طرفه تنخوا ورکولی کېدی، هغه د علماو په ضد روزلی کېدو. او دغه رقم ته نن سبا میډیا کفار یو داسې کار روان کړی په میډیا کې
د علماو پیجونه د علماو هغه یوټیوب چینل به تاسو وینئ چې هغه ډیر کم سبسکرایبر ډیر کم فالوورز لري ډیر کم لیدونکي لري هغه مخې ته نه پرېږدي چې هغه مخې ته لوړ شي څوک د هغې نه برخمن شي هغه وویني اما په مقابل کې هغه څوک چې د علماو بدنامي کوي د علماو سپکاوی کوي یوه ویډیو به په کم وخت کې په زرهاو په لکهاو لیدونکي ویني هغه د فیسبوک یا د ټویټر یا د یوټیوب یا د نورو رسنیو کمپنۍ هغه ویډیو مخې ته وړي تر څو زیات خلکو ته ورسیږي او د هغې په مقابل کې پیسې ورکوي تاسو به ټول خبر یې یوټیوب پیسې ورکوي فیسبوک پیسې ورکوي ټیک ټاک انسټاګرام ټیلیګرام دا ټول رسنۍ خلکو ته پیسې ورکوي چې څوک زیات لیدونکي ولري یا زیات فالوورز ولري او مخته هغه ویډیو چې په هغې کې د علماو بدی بیان کوي په علماو سي بد ردیه نو دا خلکو ته یو داسې دسیسه راونه کړي او دا خبره بالکل لري نه دو چې دغه خلکو ته تنخواه ورکولی کېږي ځکه مو ته خپله په ثبوت سره رسېدلی دو چې د ما خپل اکاونټ زما د ټویټر اکاونټ سره ما خپل د واتساپ نمبر لګولی دی د واتساپ نمبر یو چا راخیستی د خپل ټویټر سره لګولی او د امارت خلاف نشرات کوي ما ته خپله یو چا د هندوستان نه مسیج وکړو چې ته خو ډېر ښه د امارت خلاف نشرات کوي په ټویټر کې نو ته چې کوم خوایج ضرورت لري د افغانستان نه وتل غواړي موږ به تا ته لیار برابره کړو خو ته د خپل کار ته ادامه ورکړه نو دغه خلکو ته پیسې ورکولی کېږي تنخواه ورکولی کېږي بیا چې په امریکا کې اوسیږي هلته په واشنګټن کې او د سپینې مڼۍ سره اوسیږي نو هغې ته خامخا دا تنخواه ورکولی کېږي نو د داسې خلکو په خبرو باندې باید موږ او تاسو ونه غولېږو د دې خلکو د کتلې نه د دغه د ملګري کولو نه باید موږ او تاسو ځانونه وساتو السلام علیکم ورحمت